اوس خو کابل ایمان راوړی دی کافر هم نه دی. اوس خو کابل ایمان راوړی دی کافر هم نه دی. اوس نو د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي. درنو هیوادوالو، د تیرې ورځې په چاودنه کې چې زموږ په هزاره خویندو ورونو باندې په کالج کې وشو او بې ګناه معصومې مظلومې زموږ د هزاره ملیت خویندې او ورونه پکې شهیدان شول، ووژل شول، زخمیان شول، نو ډېر د تعصب او د خفګان خبره ده، ځکه چې موږ ټول افغانان یو افغانو، که هغه هزاره یې، که تاجک یې، که ازبک یې، که پښتون یې، د یو افغان په نامه یادېږو. او تاسې باور وکړئ دوستانو چې د دې پیښې تسلیت ته زه هېڅ الفاظ نه لرم چې په کوم الفاظ زه خپلو خلکو ته تسلیت ورکمه. د خپلو خویندو ورونو ته، هزارهګان زموږ ځان دي، زموږ ورونه دي، افغانان دي. نو دا الله دې د دې دشمنانو کور وران کړي چې هزاره د پښتون سره اچي، پښتون د تاجک او ازبک سره په جنګ اچي، شیعه د سني سره اچي، سني د شیعه سره اچي. دا ټول د دشمنانو چال دي دوستانو. نو زما هیله دا ده د ټولو افغانانو نه چې که پښتون دی، که تاجک دی، که هزاره دی، که ازبک دی، سره یو موټی شي، سره یو افغان شي. راځي چې د دې پیښو ته د پای ټکی کښېږدو او د دې پیښو مخنیوی باید په ګډه سره وکړو، ځکه دنیا مو په قصه کې نه ده. دنیا سیلبي نه دی، صرف موږ ګوري، مګر اور هلته بلیږي، ځمکه هلته سوځي چې اور په بلیږي. په موږ اوس اور بل شوی ده. زموږ دا هزارهګان، دا معصومې نجونې، تاسې په خدای باور وکړئ چې په کافر هم څوک داسې ظلم نه کوي لکه چې نن ورځ زموږ په هزارهګانو باندې داسې ظلم روان دی، نسل کشي را روانه ده. نو زه هیله کوم د خپلو افغانانو نه چې سره متحد شي، نور د دغسې حوادثو مخه تاسو په خپله ونیسئ. اوسنی حکومت دی باید اوس د دغې پیښې جبران وکړي او دغه مسؤلیت دوی په غاړه واخلي چې په امنیت صحیح نه و نیول سوی د دې نجونو د کالج. نو اوس د دې پیښې په جبران کې دی هیله کوو چې د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، چې نجونې برته خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خپل مکتبو ته ولاړې سي او د دوی امنیت دې ونیسي، ځکه چې علم خو په موږ فرض دی، په ټولو فرض دی. موږ د دیني علومو ترڅنګ عصري علومو ته هم ضرورت لرو. باید زموږ نجونې ډاکټرانې سي، انجینرانې سي، پیلوټانې سي. باید زموږ د ورونو سره څنګ پر څنګ هغونه زده کړي چې نارینه یې کوي، په ښځینه هم حق لري چې ویې کړي او دغه استعداد په ښځینو کې شته. موږ باید په خپله ټولنه کې ډاکټرانې ولرو، استادانې ولرو. نن دغه پیښه چې شوې ده، تاسې پوهېږئ دوی ته درس دپاره تللي وو، د زده کړې دپاره تللي وو چې د خپلې ټولنې دپاره، د افغانستان دپاره، د افغانستان د آینده دپاره ډاکټرانې سي، استادانې سي، پیلوټانې سي، انجینرانې سي، مګر داسې ظلم ورسره وسو. نو دا زموږ مسلم حق دی. نو زه هیله کوم چې د دوی مکتبونه دې خلاص کړي او د دوی امنیت دې نور امارت اسلامي په ټینګه ونیسي.